السلام علیکم دوستانو، ښه راغلاست. زه یم جاوید خان او تاسو جاوید خان آفیشل چینل ګورئ. دوستانو که چیرته تاسو وغواړئ چې خپل د فیسبوک ملګري یا فرینډز خپل د فیسبوک پیج ته کانورټ یا بدل کړئ، یعنی دوستانو که چیرته تاسو په فیسبوک کې 15,000 فرینډز ولرئ، 4,000 فرینډز یا ملګري ولرئ، همدارنګې تاسو فالوورز ولرئ او همدغه ټول دوستانو تاسو راواخلئ او خپل د فیسبوک پیج ته یې راولئ، د خپل فیسبوک پیج فالوورز ترې نه جوړ کړئ. آیا دوستانو په فیسبوک کې دغسې کومه قانوني طریقه شته دی یا جینین طریقه شته دی چې تاسو مکمل د خپل فیسبوک فرینډز راواخلئ یا ملګري راواخلئ او خپل د فیسبوک پیج فالوورز ترې نه جوړ کړئ؟ بلکل شته دی دوستانو. په دې ویډیو کې زه تاسو سره داسې طریقه شریکوم چې تاسو د خپل فیسبوک مکمل ملګري یا فرینډز یا دوستان راواخلئ او خپل د فیسبوک پیج ته یې راولئ. ستاسو د فیسبوک پیج به هغوی لایک هم کړي، فالو به یې هم کړي. مکمله طریقه دوستانو زه تاسو سره په دې ویډیو کې شریکوم. ډېره اسانه سمپل ایزي طریقه ده، خو ورکوټ شانتي ټریک لري او هغه ټریک یې زه غواړم دوستانو تاسو سره شریک کړم. خو مخکې له دې نه دوستانو چې مکملې طریقې په طرف لاړ شو، که چیرې تاسو زموږ یوټیوب چینل ته نوي یاستئ، چینل مو نوي سبسکرایب کړی او تاسو غواړئ چې همدغسې ښایسته او زبردست معلوماتي ویډیوګانې موږ تاسو ته جوړې کړو، نو مهرباني وکړئ دوستانو چینل ځان سره سبسکرایب کړئ، ویډیو ته یو لایک ورکړئ او که له دې ویډیو نه هم څه زده کړه، څه ناسم معلومات هم ترې نه ترلاسه کړه، ویډیو د خپل ملګرو سره ضرور شریکه کړئ دوستانو. نور نو دوستانو ستاسو وخت نه نیسمه، زه به هم لاړ شم خپل فیسبوک ته او تاسو هم لاړ شئ فیسبوک ته. مکمله طریقه به زه تاسو سره هلته کې شریکه کړم. دوستانو داسې به راشو او له دې برخې نه به فیسبوک اپلیکیشن داسې راخلاص کړو. تاسو به هم کوشش وکړئ چې خپل د فیسبوک اپلیکیشن راخلاص کړئ او مخکې له دې نه باید تاسو خامخا دوستانو فیسبوک کې پیج یا صفحه ولرئ. که چیرته تاسو فیسبوک پیج یا صفحه نه لرئ او غواړئ چې د فیسبوک پیج ځان لپاره جوړه کړئ، نو د فیسبوک پیج د جوړولو مکمل ویډیو هم دوستانو پاس تاسو سره په آی بټن کې ملاویږي، د هغې نه کولی شئ چې طریقه یې زده کړئ او ځان لپاره پیج هم جوړه کړئ. دا وګورئ دوستانو، دا زما فیسبوک دی او زه راځم دلته کې له دغې برخې نه خپل پروفایل ته ورځم. تاسو ته خپل د پروفایل فرینډز یا ملګري ښیم چې ما سره په خپل فیسبوک کې څومره فرینډز یا ملګري دي. دلته وګورئ دوستانو، زموږ سره 1542 دانې فالوورز دي. دوستانو تاسو هم کوشش وکړئ چې مونږ فالو کړئ. دا ګورئ دوستانو، مونږ سره 15,000 فرینډز یا ملګري دي. که چیرته زه وغواړم چې همدغه 15,000 فرینډز خپل د فیسبوک پیج ته راولم، نو اوس وګورئ دوستانو، زه راځم تاسو خپل پیج هم ښیم. دلته راځم د پیج برخې ته، د پیج آیکن باندې زه یو کلیک اخلم او دلته وګورئ دوستانو دغه زموږ فیسبوک پیج دا. دلته کې هم موږ تاسو ته ټیکنیکل یا تخنیکي یا معلوماتي ویډیوګانې ورچو. زه ورځم خپل د پیج ته او دلته دوستانو زه تاسو ته ښیم چې زموږ په دې پیج کې څومره فالوورز دي. دا پیج څه ناسه نوې ده، یعنې نوې صفحه ده. تاسو به دوستانو د لاندې برخه کې راشئ، دغه برخه کې دا کوم چې ټپس دي او دلته به دوستانو تاسو کمیونټي ټپس ته ورشئ. دا وګورئ، دا زموږ سره زموږ کمیونټي ده او دلته وګورئ دوستانو زموږ سره 1,609 ټوټل فالوورز دي. دې طرف ته وګورئ دوستانو 1,500 لایک دي. نو تاسو کوشش وکړئ دوستانو زموږ دا پیج هم ځان سره لایک کړئ، ټیکنیکل جاوید په نوم باندې. تاسو دوستانو فالو هم کړئ. دلته کې هم موږ ډېر معلوماتي ویډیوګانې ورچو. اوس که چیرته دوستانو زه وغواړم چې دغه 15,000 فرینډز چې مخکې ما تاسو ته وښودل مکمل خپل پیج ته راولم، نو ډېره اسانه او قانوني طریقه دا ده دوستانو چې تاسو به راشئ خپل د پیج ټب ته، پیج ټب یا صفحې ته به ورشئ. خپله صفحه به له دې برخې نه داسې راخلاصه کړئ. لکه زه دلته راځم دوستانو، ګورئ د خپله صفحه داسې راخلاصوم او دلته کې به بیا تاسو لاندې راشئ. لاندې چې کله راغلی دغه برخه کې دا ټبس دي تاسو سره، هوم ټب دی، لایف ټب دی، ویډیوز دي، ګروپس دي وغیره. دې کې به تاسو دوستانو کمیونټي برخې ته ورشئ. په کمیونټي باندې به تاسو یو کلیک واخلئ. کله چې په دې باندې کلیک واخستو بیا به دوستانو ورو ورو داسې لاندې راشئ او دغه برخه کې وګورئ دوستانو موږ ته یو بټن راکړې ده، انوایټ فرینډز. نو دې ځای کې تاسو خپل ملګري باید را انوایټ کړئ، را دعوت یې کړئ. څومره چې فیسبوک کې تاسو ملګري ولرئ ټول خپل صفحې ته را دعوت کړئ او هر یو چې ستاسو انویټیشن ګوري د وخت مطابق به ټول یو ستاسو د پیج ته راځي، ستاسو پیج به فالو کوي او ستاسو پیج به دې سره دوستانو ګرو یا مخکې لاړه شي. نو ګورئ دوستانو انوایټ فرینډز باندې کله چې داسې کلیک واخستو، دا وګورئ دوستانو زموږ سره ټول فرینډز راغله. نو ما دوستانو خپل زاړه ټول ملګري چې دي هغه مې د پیج ته را دعوت کړي دي. دغه دوستانو زموږ نوي فرینډز یا ملګري دي، دا هم زه غواړم دوستانو چې خپل پیج ته یې را انوایټ کړم.
نو تاسو به سمپلی دوستانو د سلیکټ آل باندې یو کلیک واخلئ. دلته چې کله داسې کلیک واخستو وګورئ دوستانو دغه فرینډز ټول ټیک مارک شو. د ټیک مارک نه وروسته دوستانو تاسو به سمپلی راشي سینډ انویټیشن، په دې باندې به یو کلیک واخلئ او دلته وګورئ دوستانو چې زموږ سره انویټیشن هماغه کسانو ته سینډ شوه. اوس که چیرته زه بیا راشم انوایټ فرینډز باندې داسې کلیک وکړم نو ګورئ دوستانو امکان دی ولري چې دغه لیست زما سره امټي یعنی خالی وي، یعنی زما سره زما په فیسبوک کې چې څومره فرینډز یا ملګري وو هغه ټول ما دې صفحې ته را انوایټ کړه. نو تاسو دوستانو چې کله نوې پیج یا نوې صفحه جوړه کړئ کوشش وکړئ په شروع کې یو ورځ بعد 2 ورځې بعد یا په هفته کې دوستانو یو ځل یا 2 ځلې ټول خپل ملګري خپل پیج ته را انوایټ کوئ. نو دغه طریقه وه دوستانو، په دې طریقه باندې تاسو خپل ملګري را دعوت کولی شئ او د وخت په تېرېدو سره به دوستانو ستاسو پیج ډېر زر ګرو یعنی مخکې لاړه شي. امید لرم دوستانو چې له دې ویډیو نه به څه زده کړي وي. ویډیو د خپل ملګرو سره مخکې شریکه کړئ. ښه وخت، الله پامان.